نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان کوي په مسجد نبوي کې چې د غزا لپاره تیاری وکړي. هر یو کس چې دی هغه تیاری وکړه رالی مسجد نبوي ته. یو زنانه ده هغه ډیر جاړي، هغه ډیر په بغارو باندې ده او راله رسول الله ته په خپل غیږ کې یو ماشوم دی او وایي چې یا رسول الله زما په کور کې یو داسې نارینه نه دی پاتې سوی چې هغه دی تا سره په دې غزا کې شرکت وکړي. دې نه مخکې زموږ د کور ټوله نارینه چې ول هغه په غزا کې شرکت کړی هغه شهیدان سوي. یو دغه ماشوم لرم یا رسول الله دغه ماشوم غزا ته در سره بوځي. رسول الله ورته فرمایل دا ماشوم خو د جنگ کولو نه دی، ته څنګه ووایې چې د ماشوم غزا ته در سره بوځي؟ دې زنانې ورته وویل چې یا رسول الله ما ته معلومه ده چې د ماشوم جنگ نسي کولای، د ماشوم د غزا کولو نه دی، خو داسې وکړه چې د کم صحابي سره ډال نه وي هغه یو هغه چې هغه باندې بیا تور اثر نه کوي، هغه اوسپنه چې پر دې لاس باندې اغوښتې وي، که کم صحابي سره دا نه وي دا ته د ماشوم په لاس باندې ورکه. کله چې د کفار له طرف څخه یو تیر راځي یو توره راځي هغه به د ماشوم کې لګېږي او دی به محفوظ پاتې سي، دی به دغه کفار د حمله څخه بچاو سي. دا صحابي سبحان الله دومره زیات مینه محبت د رسول الله سره د خپل دین سره د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خپل صحابه ته ویلو چې الله تاسو ته وایي چې اے پلانکې صحابي ته جنتی ته جنتی ته جنتی د دنیا پر سر باندې الله رب العزت صحابه ته ویل چې تاسو جنتیان یاست او صحابه ته الله فرمایل چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله تاسو سره راضي دي، تاسو د الله سره راضي یاست. نو چې کوم څوک د الله څخه راضي سي الله دغه نه راضي سي هغه کامیاب وسو، دنیا هم کامیاب وسو، آخرت هم کامیاب وسو. صحابه په دا وجه باندې کامیاب ول. دوی د مینه دوی مینه د رسول سره، دوی مینه د قران سره، دوی مینه د اسلام سره به انتها زیاته ولا.